او ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم د ډېرې مودې وروستو ملګرو نن چې کومه ویډیو ده دا به چې کوم دی تاسو سره زه شریکوم چې مطلب مونږه د خپل جیمیل یعنې ستاسو چې کوم موبایل کې جیمیل وي او ستاسو نه د هغې پاسورډ هیر وي او جیمیل تاسو سره په موبایل کې آن وي نو تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو د هغې پاسورډ چې کوم دی څه وکئ یعنې هغه چینج کړئ ټیک ده نو دا طریقه به چې کوم دی نن په دې موبایل کې بالکل په اسانه طریقه په دې ویډیو کې درته ښایم نو مطلب تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې تاسو خپل چې کوم جیمیل دی د هغې چې کوم پاسورډ وي او تاسو نه ایر شوی وي هغه تاسو څه وکئ هغه تاسو بدل کړئ نو دې دپاره چې کوم دی اسانه طریقه ده دې دپاره به تاسو راشئ خپل چې کوم ستاسو موبایل کې جیمیل وي ټیک د جیمیل ته به تاسو راشئ او جیمیل به تاسو څه کوئ او به تاسو اوپن کړئ ټیک شو چې کله تاسو جیمیل اوپن کو تاسو به چې کوم دی مطلب دغه بره دغه ښکاري پروفایل چې کوم پکچر وي د آیکن په دې باندې تاسو کلیک کوئ ټیک ده چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو ته به چې کوم دی ستاسو ټولې جیمیل دلته راوړي ټیک ده مطلب تاسو موبایل کې څومره جیمیل آن کړي وي هغه ټولې جیمیل به چې کوم دی تاسو ته دې ځای کې څه شي او تاسو ته شو شي دا تاسو ته شو کېږي ټیک ده تاسو چې د کوم یو جیمیل پاسورډ بدلوئ مطلب تاسو نه هیر و تاسو وایئ چې مونږ یې بدل کړو نو هغه به تاسو چې کوم دی په هغه جیمیل باندې به کلیک کوئ ټیک ده مطلب په کوم کلیک کوئ دا دی مختلف جیمیل ټیک ده تاسو په هغې باندې کلیک کوئ زه چې کوم دا اوپن دی زه د دغه جیمیل چې کوم پاسورډ دی یعنې دا زه چینج کوم نو دې دپاره تاسو چې کوم دی تاسو څه وکئ دې دپاره تاسو په دې ځای باندې یعنې په دې مینیج یور ګوګل اکاونټ چې کوم دی په دې باندې تاسو څه وکئ کلیک به کوئ په دې باندې تاسو کله کلیک کو تاسو چې کوم دی داسې یو آپشن مطلب چې کوم دی به تاسو ته شو شي ټیک ده په دې کې چې کوم تاسو لږ څه وکئ سکرول ډاون به کوئ تاسو دلته داسې او چې کله تاسو سکرول ډاون کوئ تاسو ته به دې کې چې کوم دی راشي ګوګل پاسورډ ټیک ده دا چې کوم دی تاسو څه دی ګوګل پاسورډ دی او دې کې تاسو لیکلی هم دي ان د ګوګل پاسورډ لاست چینج نومبر 10 2017 ان تاسو چې کوم دی په اخري ځل باندې دا په دې تاریخ باندې چینج کړی دی تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې کله په دې باندې تاسو کلیک کوئ دې کې تاسو چې کوم دی څه شي یعنې تاسو ته به هغه آپشن راشي چې کوم دی پاسورډ والی ټیک دی دا به چې کوم دی مطلب زمانه دغه غواړي یعنې چې کوم موبایل فنګر دی یا چې کوم د دې پاسورډ وي او تاسو څه وکئ اول تاسو ورکئ ټیک یو چې کله تاسو ورکئ نو مطلب دا دی چې अब تاسو بیا چې کوم دی مخکې دغه اسان شي او هغه به چې کوم دی تاسو پاسورډ چینج کېدل شي ګورئ ورته دلته کې ملګرو چې کله تاسو دا وګورئ دې ځای کې تاسو لیکلی دی یو دې ځای کې دی لیکلی نیو پاسورډ یعنې نوی پاسورډ وایي دې ځای کې ووه او دې ځای کې لاندې ته لیکلی چې مطلب کله دغلته کم پاسورډ ورکړې دلته بره دی کې دلته به ته هغه څه وکړې او بلته ته کنفرم کړې نو دوباره به اکه پاسورډ ورکړې چې کله ورکړې په دې چینج پاسورډ باندې به ته څه وکړې یعنې ته په دې باندې بیا څه وکړې کلیک به کړې چې کله په دې باندې کلیک کړې ستا پاسورډ به چینج شي مطلب که تا ته ستا پاسورډ یاد هم نه وي دلته ته چې کوم دی دې ځای کې نیو پاسورډ ورکړه او دې ځای کې دوباره هم اکه پاسورډ ورکړه او په دې چینج پاسورډ باندې څه وکړه په دې باندې چې کوم دی ته کلیک کړه چې په دې باندې ته کلیک کړې ستا چې کوم دا جیمیل پاسورډ دی هغه به دلته نه چینج شي که ویډیو مو خوښه شوي وي مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ چینل در سره چې کوم دی سبسکرایب کړئ لایک کمنټ مه هېروئ